یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه کله چې آواز وکړی شي د پاره د مانځه د ورځې د جمعې فاسعوا الى ذکر الله نو تادیو کوي ذکر د الله ته خطبې ته وذروا البیع او پرېږدئ خرڅول اغستل. بعض مدینې والا به په یو علاقه کې چې هغې ته بقیع الزبیر ویلی کېږي هلته به د جمعې د اذان نه وروسته هم سامانونه خرڅول یو الله د ایتونه راولېږي. دلته یو څو اهمې مسلې غوږ ورته کولاو که یوه الله ټولو مؤمنانو ته ویلي چې د جمعې د مانځه اذان واورئ نو مانځه له ځئ خطبې اورېدو له ځئ. د دې نه مستثنا صرف څوک دي زنانه دي ماشومانان دي مسافر باندې جمعې مونځ لازم نه دی او مری غلام او یا سخت بیمار چې راتلی نشي. دې تفصیل بیا تاسو هلته واورئ. نور خو دا پکې نشتی چې بانډو والا نه او کلیو والا نه او خار والا به وي یا ایها الذین آمنو دا بانډو کې چې اوسېږي د ایمان والا نه دي دي که او بیا دا شرطونه نه قرآن کې شته نه حدیث کې چې د هغې لپاره دا دی چې هلته به حدود د الله نافظېږي او نایي به وي او ډم به وي او شاخیل به وي او پته نه څه څه شرطونه یې ولې ایښودي او قصابي به وي هله به د جمعې لمونځ کېږي. هر ځای کې دا شرطونه را پوره کول دا ځان له ګران کار شو. ته به ګوره وګرځه ته وګورې دا خلک پکې شتي ټول کنه. عمر بن خطاب رضی الله عنه خپلو کسانو ته خط لیکلی ان جمعوا حیث کنتم کوم ځای کې چې یئ د جمعې لمونځ کوئ هر ځای کې د جمعې لمونځ کوئ چې عام حکم دی یا ایها الذین آمنوا. بله مسله چې کله آواز وکړی شي نو د دې نه مراد دویم اذان دی. دویم اذان دی چې کله امام په منبر باندې کینی سلام وکړي په منبر کینی دغه ټیم کې چې کوم اذان کېږي دې نه مراد دا اذان دی. هغه اولنی اذان ترې نه دی مراد. د دې اذان نه بعد بیه څه شوه هغه حرام شو. او دغه اذان د امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه زیات کړی و د اولنی د هغې د لاسه دوه شو. صحیح بخاري کې دا روایت دی چې کله خلک ډیر شو چې کله خلک ډیر شو بعض خلک وایي دوی د اهل حدیث عثمان رضی الله عنه ته بدعتي وایي. چا به ته بدعتي ویلی او چا ویلي چې د عمل بدعت داسې خلک متنفره کول دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو د خلفای راشدینو طریقه راونیسئ. ها خو بعضو علماو رای دا ده په سلفیانو علماو کې چې اوس هغه حالات نشته هغه ضرورت نشته ځکه چې هغه وخت کې سپیکرې نه وي خلک نه خبرېدو ګړۍ نه وي. اوس خلک خبرېږي او اذان چې د یو سپیکر کې موشي اواز ټولو ته رسي بلکې د هغې نه مخکې چا ته ګړۍ ټنګ ټنګ کوي چا ته موبایل کړنګ کړنګ کوي نو هغې ته اوس ضرورت وایي نشتي نو بس دقیقې یو اذان کافي دی. نو خبره خو یې څه بده نه ده که نه. هغه وایي د عثمان بن عفان دا عمل صحیح دی خو چې هغه شان حالات جوړ شي. بل طرف ته بعض علما وایي چې نه هېڅ خبره نه د عمل دې پې کېږي هغه یو طریقه جوړه کړې دا هم صحیح ده. نو یو بل پسې دې بدې ردي نه وایي. کم علما چې وایي چې اوس ورته ضرورت نشته د هغو هم یو قوي نظر دی مضبوط یعنې خبره یې ګورې د دې نورو نه داسې مضبوطه معلومیږي چې وایي اوري چې هغوی صحیح د عثمان رضی الله عنه د طریقه صحیح ده په دې به عمل کوو خو چې هغه شان حالات خو شي که نه او هغه شان حالات نشته. او اصل دا دی چې منځه دپاره څو اذانوي یو دی او بل هغه بازار کې او بله مسله بیا هغو علما دا هم ذکر کړې ده چې زوره علاقه زوره چې کوم بازار و هلته به اذان که الغرض په هغه ټیم کې ورته ضرورت و نو که ضرورت ورته وي دغه علما وایي که ضرورت یو صحیح ده کوئ که ضرورت نه وي دغه یو اذان کافي دی. بل طرف ته علما وایي چې نه عمل پې کوه دا د عثمان رضی الله عنه سنت دی نو عمل پې کولی شي دې ته څوک بدعت نه وایي. ښه داسې را بعض
چې نور صاحب په لاس ور نشي بیا په خلکو باندې بهتانونه لګي. بله مسله فسعو تادي وکړئ. دلته د تادۍ نه مراد ګورئ منډې نه دي ښه. فسعو معنا اهتمام وکړئ، کوشش وکړئ. دا نه دي ویلي چې منډې ووایي، ځکه چې حدیث کې منع راغلی ده اذا اتیتم الصلاة فامشوا وعلیکم بالسکینه. منزله چې راځئ نو منډې مه وایي، په سکینت او په اطمینان سره راځي، تر الله خواله روان. او پرېږدئ سوداګیري، هر قسمه سوداګیري اخیستل خرڅول. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دا غوره د تاسو لره که تاسو پوهیږئ. فاذا قضیت الصلاة، بس کله چې ادا کړی شي مونځ، فانتشروا فی الارض، نو خواره شئ په ځمکه کې، وابتغوا من فضل الله، او ولټوئ د فضل د الله نه. بیا ځئ ګرځئ ځان له رزق لټوئ که نه، خو کله مانځه نه بعد ښه. او بل ادب یاد کا واذکروا الله کثیرا، او یادوئ الله ډېر. اشاره دې ته دې دپاره وکړه وایي داسې نه په رزق ګټلو کې د نظیر نشم. الله وایي بله فایده، الله وایي رزق ګټلو کې ما یادوئ. علما وایي معنی دا دا پکې پټه معنی پرته ده چې ما یادوئ رزق زما په لاس کې دی نو زه به درله پراخه درکوم. بعضو نو اکثرو یعنی عجیبه دا ده، عجیبه هسې دا جمله ګورئ د سوچ ده، د کم رب نه چې رزق غواړي د هغه سره تعلقات نه برابري، خو رزق ته غواړي. رزق د چا په لاس کې دی؟ د الله. نو یو سړی وایي چې یا الله ستا احکام منل دغه زمانه پاتې دي، دینداري زمانه پاتې ده، خو رزق به راکې او سم ډېر به یې راکې او برکتي به یې راکې او بیا به دعاګانو نه ستړی کي. فذو دعاء عریض، دا پلنې پلنې دعاګانې به کوي. نو ته ورسره رابطه مضبوطه که، هر څه د هغه په لاس کې دي. او بیا بېغمه شي، بېغمه شي، بیا ورته څه وایم. ما بلوز دې ملګرو ته بعضو سلفونه نقل دي چې الله ته به یې لاس اوچت کړو په ژړا به شو، وایي یا الله تا ته پته ده نو بس دغه دعا به یې وکړه، یا الله تا ته یې پته ده. نو الله خبر دی بغیر د نه چې ته ورته څه وکړو، خو ته ورسره صرف رابطه مضبوطه کړه. لعلکم تفلحون دې دپاره چې کامیاب شي دنیا و آخرت کې. وإذا رأوا تجارة، او کله چې ویني دوی تجارت او لهو یا تماشا، انفضوا إليها، واوړي هغې ته، وترکوک قائمه، او پرېږدي تا لره ولاړ. دا آیت هغه ټیم کې نازل شوی و، په صحیح مسلم کې هم دا روایت شتي او په نورو کتابونو کې هم شتي، په صحیح بخاري کې هم شتي، امام احمد هم راوړی چې صحابه کرام خطبې ته ناست او دې کې مدینې ته قافله راغله چې غله یې راوړې او مدینه کې داسې قحط غونته کې راغلی و، غله نه وه، او دا د شام نه چې دی نو غله راغله. چې کله دا غله راغله د شام نه، نو په دې کې شور شو چې یاره مدینې ته چې دی غله را رسېدلې ده، پلانی را ولېږله، او پلانی چې دحیه ابن خلیفه ورته ویلی کېږي، هغه د تجارت لپاره دا قافله راوسته. په دې کې شور شغرب شو، صحابه کرامو منډې کړې لاړو غلې پسې. صرف 12 کسان پاتې شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. نو الله د آیت نازل کړو چې ته یې پرېښودې ولاړ او دوی لاړو. دلته زړه ته دا سوال لځي چې یاره صحابه کرام څنګه لاړو، او د هغوی خو الله دومره صفتونه کړي دي چې دا داسې او دا دغه او دا ده. نو دلته یو 2 خبرې یادې کړه، 2 خبرې. ما اول تاسو ته وایي چې صحابه کرام انسانانو او د ګناه نه پاک نه دي، یو دا خبره یاده. انسانانو لوږه په هغوی هم راتله، رزق ته د هغوی هم ضرورت. او بله مسله، بله دې سره اشکال بلکل ختمیږي. بعضو روایتونو کې دا مسله دې سره راغلې ده، لکه امام ابو داود په کتاب المراسیل کې دا روایت راوړی چې مخکې طریقه داسې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جمعې خطبه د مانځه نه بعد کوله، مونځ به یې مخکې کو څنګه چې د اختر مونځ و. نو د خطبې اورېده لازم نه و، که چا واورېده صحیح ده، که چا وانه اورېده
هم څه خبره نه ده. نو ځکه صحابه کرام پاسې د دې نه بعد بیا مسله داسې شوه چې خطبه د مانځه نه مخکې شوه چې ورته رالي نو بیا به یې لازم اوري، نو څه اشکال پکې نشته. الحمدلله صحابه کرام ډېر اوچت خلک وو. بله مسله دې نه دا راووته چې سنت طریقه دا ده چې د اختر خطبه به د جمعې خطبه به په ولاړه کې وترکوکه او ته یې پرېښودې قائمه ولاړ خطبې په ولاړه کېږي. ها فایده پکې دی چې دې خلک اینی او خلک دې اینی، نو اثر کوي بیا. قل ورته ووایه ما عند الله هغه څه چې د الله سره دي خیر من اللهو ومن التجاره غوره دي د تماشو او د تجارت نه. والله خیر الرازقین او الله غوره دی د رزق ورکوونکو نه. د صورت په اوله کې د الله شان بیان شو، اخره کې هم د الله صفت بیان شو چې الله غوره رزق ورکوونکی دی.